السلام علیکم. یو بل داسې اپلیکیشن تاسو ته معرفي کوم چې هغې کې تاسو ویډیوګانې او عکسونه جوړولی شئ. نو کوم اپلیکیشن ده د سکرین په طرف ځي مکمل معلومات هلته ګوري. که ویډیو مو خوښه شوي نور ملګرو سره شریک کړئ او لایک یې کړئ. مننه. د ټول نه مخکې به تاسو راشئ اول پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله راغلو دلته به تاسو ولیکئ په دې سرچ کې میتا AI. څنګه چې ما لیکلی دقسې به تاسو هم ولیکئ. دا به چې کله ولیکو او دا به سرچ کړئ. کله چې مو سرچ کړلو دلته یو اپلیکیشن راځي. دغه اپلیکیشن دی دا به تاسو چیک کړئ، دا به ډاونلوډ کړئ. دغه نښې ته تاسو وګورئ چې تاسو ته معلومات وي. ما ته اوپن راغلی، تاسو ته به انسټال راشي. دا به انسټال کړئ او د خپل یو جمیل سره به ساین اپ کړئ. په یو جمیل باندې به یې راخلاص کړئ. کله چې مو راخلاص کړلو نو زه به دا راخلاص کړم. دلته پر دې 2 لاینو باندې کلیک واخلئ. دا پاس چې بره کوم 2 لاینه دي په دې باندې به کلیک واخلئ. نو په دې چې مو کله کلیک واخیستو دلته راځي لاندې میډیا. دا میډیا چې لیکلی ده په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې مو په دې کلیک واخیستو نو دلته تاسو کولی شئ عکسونه هم جوړ کړئ، ویډیوګانې هم جوړې کړئ. نو زه به دلته یو دغه ورکړم پرامپټ. چټ جي پي ټي نه به تاسو پرامپټ راواخلئ، دلته به ورکړئ نو تاسو ته به یو ویډیوګانې او عکسونه جوړ کړئ. زه به دلته یو دانه پرامپټ ورکړم.